شکر دې چې راته پته ولګېده ویم سره د ټیلره ټول دوکه بازو خطه ویم ماماجي شکر دی چې د هغه مېلمنې سرخوړلې سره یې واده نه دی کړی ګنې نو شپه ورځ به هم د هغې خدمت کوو منو نه خبرې اورې چې کومو خاوندانو د خپلو بیبیانو خدمت کړی دی که نه په ټول عمر کې نه دي خراب شوي ځان پوه که وروري پته ده راته د سپیا کې د لوګي به تې تاوېدې را تاوېدې ما به ولې جامې مینځلې ځان پوه که بیا به مې لکه د ماما بار برید تاول ښه څه دې وویل ستاسو مطلب دی چې ما به د مامي له لوښي او جامې وینځلې ماماجي زما د خدای په خولې ماته کې چې ما دا خبرې کړي یو ځان پوه که ګورې چې د خلکو په خولې اعتبار یې نه کوو شهزاده لاله هغه د چا خبره چې خلک به هر سهار څه وایي او ماما مه د چا منه نه به منمه نه منمه او خورې پرون ښار ته یو اشنا له ورغلی ومه په لام کې را سره پاتې شوی دی ویم غریب دی خو د شرافت او غیرت پې ختمه ده او جینۍ ښه ښایسته ده داسې خبرو کې مې ورته د شهزاده دپاره اشاره ورکه و شکر دی د شهزاده لالا قسمت مې بیا راویښ شو موږ ته خپل قسمت معلوم دی ماماجي په بورکو کې د ناوې په ځای چوکې راوځي ته چپ شه ښه لالا نو بیا نو کېدی شي چې د هغې د کور خلک راشي کور به مو ویني او خبرو کې ورسره شهزاده دپاره خبره مو چیړه داسې ماماجي دی خلک قدر روان ولې ته په راتلو باندې ډزې کې ادي پاک مولا ستا نصیب کې ماماجي خو موږ ځان نه چې ته د سرخۍ پودرو او پیچه کړې غلې کېنه د دې اجازت به نه پېښېږي هغه څنګه لالا دا ځل به ورته د شهزاده په ځای حسنزاده وښیو چې دی وویني بیا به ډولۍ شهزاده له راوړو بیا به ګورو ورسره ماماجي خبره خو دې سولاني ټیکو که خو هسې نه دغلته هم چوکه وخېږي ته غم مه کوه دا زما کار دی نو د مې مغه ستا کارونه ضمیرګل صاحب دې ډوډۍ خو ډېر خوند وکړو دا پخلی چا کړی دي دا ما څه پخپله کړي ما ښکاري دي چې چاته لوی هوټل کې لنګري پاتې شوی دی جی ما ویلي چې روبي ښکاره نه شو جي په داسې موقعو چې نه راځي شرمېږي مثلا تاسو ټیک وایي جي ما وی سر نو بیا توکل کوي که نه دا خبره وچېړي خوار شلاو که ما د رښتو خبره کولی شوې نو تر اوسه پورې به زه د تو ښځو خاوند نو خدای وچېړه نو ضمیرګل صاحب ما دا خبره کوله چې جی نو ما دا خبره کوله چې موسم ډېر اعلی دی بالکل سم کلام دی مثلا او نو ما دا خبره کوله چې زموږ دا ګلزاده صاحب نه دی ده تر اوسه واده نه دی کړی ما ته څه پته مطلب مې دا دی چې ده تر اوسه پورې واده نه دی کړی مثلا ډېر ښه کړي څه ته جوړېږي زما مطلب دا دی مثلا چې زه د مشهور په حیثیت تا ته د خپل کوټ دا جولی غواړم چې مثلا دا جولی ته نه زه خالي ونسم نه به وړې خیر دا واله بس که نور درته د کور نه راوړي نه جي ضمیرګل صاحب زمونږ دا مطلب نه دی جي نور هم څه مطلب دی په مخ هم ښه مونږ لازونه مثلا مونږ لا دلته نو سر مخ وی که نه چې زه لږ شرمېږم دا خبره تاسو په خپله وچېړئ ما دا خبره کوله چې مونږ د دې ګلزاده صاحب کور آباد کړو
مثلا دی به ټول عمر ستا خدمت کوي. دا خبره ده. ښه زه به روبینې سره سلا وکړم نو بیا به تاسو ته ووایم. مانیجر صاحب دا خو ډېره ښه خبره ده. او جی بس ټیک ده جی. نو موږ ته اوس اجازت دی جی. په مخم ښه. ښه راځه. السلام علیکم ماما جی. خدا چې رالې ماما جی نو اخر دا میلمانه دي څوک چې ته وختي ورته انتظار کوې؟ د سره زما د جرمن د وختو دوستي ده. شهزاده دپاره مې ورسره خبره کړې ده. زما خیال دی هغه دی رالو. همدا دی. یاره خانشاه په دې پوه نه شومه چې کلي ته راغم او د چا نه تپوس کومه چې خانشاه نو وایي هغه راشنکوب یادې. دا راشنکوب درته ولې وایي؟ راشنکوب به نه وایي، ډېر لوی روبداب مې دی. په 80,000 او په 1,000 خو مې ځان له راشنکوب اخیستی دی. یاره خانشاه څه ښه وختونه وو، لاړو تېر شو. اورې ویم ضمیرګله د الله فضل دی، په ما اوس هم ښه وخت تېرېږي. یاره هغه یوه ورځ د څه ښکلي ښایسته دال پخ کړي وو په لنګر کې. او هغه کله کله چې به ښکار له تلو او دال به مو پخوله، ته هغه یادی که نه؟ نه ماډا زه تا ته د هغه جرمن د پوی د وخت خبره کومه. هغه چې ته پکې مشر لنګري وې او زه در سره هغه ویم ضمیرګله بوډا شوې، اوس د ګاډې واډې شروع کړي. ښه اوس ما ګډې وډې شروع کړې. یوه ورځ چې په چوک کې مساله چولې وه او پوره 7 ورځې په کوارټر ګاډ کې بند کړې وي. ویم ختمې بیخي چوټ ختمې یه پرېږده دا ټوکې دا خلک بس وایي مړه. یار مې دې ګپې دې راسره. ښه نو زرین خانه زمونږ کلي دې خوښ شو یا؟ بلکل مې خوښ شو. یاره خو داسې ښکلې خبره راته یاده شوه. هغه یوه ورځ مې چې د ځان نه درته پیرې جوړ کړو او تا دونه ټوپونه شروع کړ، دونه ټوپونه دې شروع کړ چې ټول کلی دې راباندې خبر کړو. ویم ضمیرګله پایا پوه شه که نه بس که نه. اورې زما شهزاده زوی پسې د ښار نه افسران په تلو راتلو ستړي شول، خو هغه وایي که ما له 100,000 روپۍ تنخوا راکوي نو هله به دې نوکرۍ ته غاړه ږدمه. نو کور یې ښه کوي که نه؟ خورایي مې نه دی سم ازمارې دی. ویم چې چا ته وګوري نو هغه لار بدله کړي. خورې 14 پاس دی، اوس څه کال به د 18 او د 13 په یو ځای امتحان ورکوي. ها زه دا غواړم چې زمونږ پخوانۍ اشنایي په خپلوۍ کې بدله شي. ټیک ده ټیک ده. خورې راشنکوب لالا چې راته څنګه ستاسو د کور خبره وکړه نو بغیر د لیدو نه مې ستاسو لور خوښه شوه. وای ښه سړی مې ورپسې لیږلی دی، اوس به مې شهزاده خورایي را روان دي. بریک شروریه داسې کار دی که نه چې د دې ځینې د اخوا الله من شه خو چا سره خبرې مبرې ونه کړي چې ودې نه پېژني نور خو پوهې که نه. بیغمه اوسه لالا بس زه ورځه پې. هغه د شهزاده خورایي مې رالو. خورایي نن جوړې بیا ښکار له تلې وې. لاس مې لو که
مشي بچوې څنګه شهزاده بچو په غاښ دې جوړي هغسې درد دی نه ماما نو چې خوږېږي نو رومال پې کېده که نه وایه نن سبا مې دا بچوې څه کوي دې بس کتابونه وایه او ورزش کوي باچا زما دا آخري بونډري ده دا ولا 50 خو چې زه دغه دیوال کراس کم که نه بس ته به شروع شي او په معمولي سټیشن ګورې بریک ونه لګې ته بېغم اوسه هېڅ پروا مه کوه زه یې لاړم شهزاده خورۍ مې د ډېر زیات خوښ شو تعلیم یافته دی څومره په شرافت ناست دی وایم نن نفسې ته خپل زوی وګاڼه سم کېنه خیر خدای که نه وایم خدای که ته بې خوبه ځه نو د دې وخت رالو یو څوک ټلیفون یادوم جرمن نه راپسې ټلیفونونه راځي ضمیر ګله زه د سره یو خبره کومه او خورۍ وارخطا نه کې الله به خیر کي ماما جي پرېمې ده که نه څه زبردست سورې رانیولې دي وایم غر کېږو زه ګورم چې دا بار زما د زړه په سندان باندې څوک پلکونه وایي ته یېغ نیغ کېنه دې ته به د چا پلار ټینګ شي وایم اوس په کلي کې د شرمه ګرځېدم نه شمه لا غلي غلي د غل په شان راته بیل ګوري او ماته هغه مېلمنو داسې کاته تا به وایې چې خوري مې یې جرمړیه دا ستا د لاسه وایم همدغسې ښه یې چې زما نه منې نو تاسې ویلي خانیه چې ستا مو منلې وې ماما جي ما خو وي چې زه میکپ کوم خو تا مونې کوم ستا د لاسه زما ژوند تباه برباد شو ماما جي نوروریا ما ورته ویلي چې ستا په ځای ورته ما کېنوه زه خو سمدم حیادار په کټ کې ناست وم که دې ډولکي واله له د چا راغلی راشي هېڅ بیسه یې وچېړلم مکده مکر جړه مکریه اوس درځم او په جفتو دا باندې ګرځم د بوټو څخې تا نه زه جوړ کړم ستا د لاسه ستا د لاسه دا وګوره رنګ مې روس پر روس تورېږي ستا د لاسه ښه سور سپین شوی ومه وایم که لږ ډېر خوځېدې خو خیر دی ما به ورته ویلي چې په وجود میږي ګرځي نو ده خو داسې د میدان نه دوړې اوښکې تا به وي 100 آسونه پکې وزغلېده اوس به څه کېږي لاله مورې وایم که ماما جي مې ښه کوي که نه اوس دې دا ګوش کری په سر کې او کلي په کلي به ګرځي هګۍ به هم ټولې او مالې به رشته هم ګوري وایم چې ستاسو غونته لوښي دې کور کې راجمعی که نه نو یو ورځ به دا وکړم که خیر یو به مې وینئ چېرته روان شوې ولې څه کې بیا مې د شهزاده لالا په ځای بل چا ته ښې ځم په دې منګي کې دله زهر راوړمه دې خورې جي نه اوس مې په زهرو مې وژنې خوا دې یخه نه ده